4000 essential English words کې دې شي دا نوم تاسو هم اوریدلی وي او د دې مطلب دی د انګلیش 4000 ډېر ضروري الفاظ. دا کتاب د امریکن پروفیسر دی پاونلشن هغې لیکلی دی. هغه په دې کار کې ډېر زیات ماهره دی او دا کتاب د هغه کسانو لپاره لیکلی دی کوم کسان چې غواړي چې انګلیش ډېر زر او ډېر په اسانۍ سره یاد کړي. دا کتاب په مختلف ژبو کې دی لکه فارسي کې، اردو کې، چینایي ژبه کې او انګلیش کې. خو د بدقسمتۍ نه زموږ پښتو ژبه کې نشته دی. خو انشاءالله په MS انګلیش اکیډمي چینل کې به تاسو ته پښتو کې هم میلاو شي. د هغې لپاره بیا زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د خوا ته ګنټې اشاره هم دباو کړئ که غواړئ چې تاسو انګلیش ډېر زر او ډېر په اسانۍ سره یاد کړئ. نو انشاءالله موږ به هغه 4000 اسینشل انګلیش ورډ شروع کوو او د هغې نه به انشاءالله موږ په ورځ کې 100 الفاظ یا 10 الفاظ ویو او په هغې به جملې هم جوړو. نو راځئ چې اوس هغې نه څه الفاظ وویو. So guys, let's bring our first word. Our first word is afraid. او د afraid مطلب دی یریدل یا ډاریدل. کله هم چې ته چانه یریږي یا چانه ډاریږي هغې ته په انګلیش کې ویل کېږي afraid. For example, don't be afraid. مه یریږه یا مه ډاریږه. Don't be afraid. مه یریږه. agree او د agree مطلب دی راضي کېدل یعنی خپله رضامندي ښودل په یو خبره باندې یا په یو کار باندې چا سره راضي کېدل. I agree with you. زه تا سره په دې خبره راضي یم. کله هم چې ته یو مجلس کې ناست یې او هلته څوک خبرې کوي او ته ورته وایې چې او بالکل زه تا سره په دې خبره راضي یم. نو په انګلیش کې ویلی شي چې I agree with you. زه تا سره په دې خبره راضي یم. angry او د angry مطلب دی غوسه کېدل. هغه agree او دا angry دی. angry مطلب دی غوسه کېدل. For example, what's there to get angry؟ په دې کې د غوسه کېدو څه خبره ده؟ کله چې ته یو کار وکړې او کار تا نه لږ غلط شي او بیا تا ته څوک غوسه شي ته ورته وایې چې په دې کې د غوسه کېدو څه خبره ده؟ په انګلیش کې ویلی شي چې what's there to get angry. سنټنس مطلب دا دی چې په دې کې د غوسه کېدو څه خبره ده. arrive یا arrive دواړه صحیح دي. که څوک وایي چې arrive او که څوک وایي چې arrive دواړه صحیح دي. د arrive مطلب دی رسیدل. یو ځای ته رسیدل ته په انګلیش کې ویل کېږي arrive. For example, the bus always arrives late. بس همیشه ناوخته را رسیږي. The bus always arrives late. بس همیشه یا بس هر ورځ ناوخته را رسیږي. attack او د attack مطلب حمله کول. attack means حمله کول. For example, the dogs attacked me on my way home. کور ته چې راتلم سپو را باندې حمله وکړه. The dogs attacked me on my way home. کله چې زه کور ته راتلم ما باندې سپو حمله وکړه. کور ته چې راتلم نو سپو را باندې حمله وکړه. bottom او د bottom مطلب دی تل یا بیخ د یو څیز لاندې حصې ته ویل کېږي bottom. For example, the bottom of my shoe has a hole in it. زما د پیزارو په تل کې یو سوری دی. شو مطلب پیزار چې هر قسمه پیزار وي، بوټان وي، څپلۍ وي، سینډل وي، هر قسمه پیزار ته ویل کېږي شو. The bottom of my shoe has a hole in it. زما د پیزارو په تل کې یو سوری دی. clever او د clever مطلب دی چالاکه. یو کس چې ډېر چالاکه وي هغې ته په انګلیش کې ویل کېږي clever. For example, don't be so clever. دومره چالاکي مه کوه یعنی ډېره چالاکي مه کوه. Don't be so clever. cruel او د cruel مطلب دی ظالم. یو ظالم انسان ته په انګلیش کې cruel ویل کېږي. For example, the people of Burma are so cruel. د برما خلک ډېر ظالمان دي. The people of Burma are so cruel. د برما خلک ډېر ظالمان دي. finally مطلب اخر کار. لکه پښتو کې موږ وایو چې اخره هم دا کار وشو، اخر هم فلانکي ځای ته ورسېدمه. د په انګلیش کې ویل کېږي finally. For example, finally I got rid of him. اخر هم زه د هغې نه خلاص شوم. Finally I got rid of him. اخر هم زه د هغې نه خلاص شوم. hide او د hide مطلب دی پټول. یو څیز غلا کول نه بلکې یو څیز د بل څیز نه پټول یعنی پناه کول. For example, where did you hide my mobile? زما موبایل دې چیرته پټ کو. Where did you hide?
my mobile زما موبایل دی چیرته پټ کو د my mobile نه مطلب زما موبایل او hide مطلب پټول hunt د hunt مطلب دی ښکار ته یعنی ښکار کول hunt مطلب ښکار کول for example long ago I used to hunt birds ډیر وخت مخکې به ما د پرندو ښکار کوو یعنی د مرغو ښکار کوو long ago مطلب دا دی د ډیر وخت مخکې یا د پخوا په زمانه کې long ago I used to hunt birds ډیر وخت مخکې به ما د مرغو ښکار کوو یا ما به د پرندو ښکار کوو lot او د lot مطلب د ډیر زیات یو څه چې په ډیر مقدار کې وي یعنی ډیر زیات وي هغه ته په انګلیش کې ویل کېږي lot for example there were a lot of people هلته سم ډیر خلک وو لکه پښتو کې موږ وایو چې هلته خو سم ډیر خلک وو نو په انګلیش کې ویل کېږي there were a lot of people هلته خو سم ډیر خلک وو middle او د middle مطلب د درمیان یعنی منځ کې for example our car broke down of the middle of the road د سړک په منځ باندې زموږ موټر خراب شو our car مطلب زموږ موټر broke down of the middle of the road د سنټنس مطلب دا دی د سړک په منځ باندې زموږ موټر خراب شو reply مطلب دی جواب ورکول reply مطلب چاته جواب ورکول خدا خبر دلته یاد ساتئ چې دې کډې کسان غلطي کی هم په تلفظ کې او هم په سپیلینګ کې او هم په معنی کې REPLY د دې تلفظ څنګه دی reply د دې مطلب څه دی چاته جواب ورکول خو که چیرته د ال نه پس ا راشي نو بیا د دې تلفظ شو replay او د replay مطلب دی دوباره پلی کول یعنی یو سیز دوباره لګول لکه تاسو به په کرکټ کې اوریدلی وي کله چې ریپلی واغستله نو ریپلی نه بعد دوی ته دا سین دوباره ورته وښی نو ریپلی مطلب دی دوباره لګول او د ریپلای مطلب دی چاته جواب ورکول فار ایگزامپل I will be waiting for your reply زه به ستا د جواب په انتظار یم I will be waiting for your reply زه به ستا د جواب په انتظار یم safe او د safe مطلب دی محفوظ په حفاظت کې یعنی یو سیس بچ شوی دی for example we met an accident but we all are safe مونږ یو اکسیډنټ وکړو خو الحمدلله مونږ ټول بچ شو we met an accident مونږ یو اکسیډنټ وکړو we all are safe مونږ ټول بچ شو یعنی مونږ ټول په حفاظت کې ټریک او د ټریک مطلب دی چال یو چال for example your card trick really surprised us ستا د کارډ یعنی ستا د کیتو هغه چال چې کوم دی هغه مونږ ډیر حیران کړو your card trick really surprised us ستا د کارډ چال واقعي مونږ حیران کړو well او د well مطلب دی ډیر ښه well مطلب ډیر ښه for example well done ډیر ښه او دا هم موږ ویلی شو چې شاباس well done مطلب ډیر ښه یا شاباش promise او د promise مطلب دی وعده کول promise means وعده کول وعده نه وعده کول for example why would I break my promise زه به ولې خپله وعده ماتومه یا زه به ولې وعده خلافي کومه why would I break my promise زه به ولې خپله وعده ماتومه moment او د moment مطلب د لمحه یعنی لږ شانتي وخت for example please wait a moment خیر د لږ صبر وکړه داسې لږ شانتي انتظار ماته وکړه یعنی لږ صبر وکړه please wait a moment خیر د لږ صبر وکړه pleased او د pleased مطلب د خوشاله کېدل pleased مطلب خوشاله کېدل for example I am so pleased to see you again زه ډېر زیات خوشاله شوم چې بیا مې وکتلې I am so pleased to see you again زه ډېر زیات خوشاله شوم چې بیا مې ته وکتلې